درنو کتونکو ښې چارې نیکې هیلې او سلامونه. اسمت الله ظهیر یم د یو بلې نوي ویډیو سره. زموږ د نن موضوع ده د رنجیت سنګ د فکر او عمل طرفداران ولې په افغانستان کې جګړه غواړي. د کډوالو په زور جبر ایستل، کورونه او شتمنۍ یې لوټل، زورول، کړول یوه خواته، پر ډیورند فرضي کرښه په شپو ایسارول د رنجیت سنګ د فکر او عمل د طرفدارو یو داسې انسانیت شرموونکی اقدام دی چې د دوی استعماري خصلت او وحشت په ښه توګه افشا کوي. عامې پښتون افغان دښمني جوتوي. د پنجابي شاونیزم په ملاتړ او د افغانستان په مخالفت کې ټولې ریاستي ادارې او میډیا په یوه خوله دي. د ټاک شو کوونکي او اخباري کالم نګارانې ټوله ورځ او شپه د افغانستان د ویجاړولو او سپکو سپورو غوبل جوړ کړی دی. اته ریاستي تنخوادار مذهبي شخصیات یې افغانان نمکارام او په دشمنانو یادوي. عادي خلک خو یې پر خواله رسانیو داسې لیکل او ویناوې کوي چې د رنجیت سنګ د فکر او عمل کرکه ورځنې په ښه توګه عیانېږي. د مثال په توګه دوی وایي افغانان خو ولاړل، اوس به مې د کوڅو او بازارونو کثافات څوک پاکوي. اصلا پنجابي ذهنیت لرونکي د رنجیت سنګ د فکر او عمل طرفداران دي. په ماضي کې چې افغانانو پښتنو دوی ته کم درسونه او شرمناکې ماتې ورکړي دي او د افغانانو پښتنو هغه دبدبې چې دوی به له هیبته ماشومان ډارول او بیدول، هماغه غچ اخیستلی تر اوسه په زړه کې لوی ارمان پاته دی. یو پنجابی کالم لیکونکی لیکي چې پرون رنجیت سنګ ځغلولی واست، نن به مې عاصم منیر تر غرونو اړوي. دا د پنجابي ذهنیت لرونکي اجتماعي نفسیات دي چې اوس یې دوی برملا اظهاروي او په دې اظهار کې ریاست پلوه پښتانه لکه انوار الله کاکړ او سلیم صافی برملا وای. که پاکستان نه وای نو افغانانو روس او امریکا ته ماته نسوه ورکولی. لکن ډیری افغانان پښتانه داسې فکر کوي که پاکستان نه وای افغانستان دومره بربادېدی او ورانېدی نسو. د افغانستان سره د رنجیت سنګ د فکر او عمل د طرفدارانو دښمني یو اوږده سابقه او شالید لري. د 1960 په لسیزو کې چې کله جنرال ایوب خان د کوټې د راډیو سټیشن بنسټ کېښود، دا راډیو سټیشن یوازې د شمالي بلوچستان یا جنوبي پښتونخوا د پښتنو لپاره جوړ کړلی شو. لکن ریاستي زبرځواکان ډېر زغرده وپوهېدل چې د پښتو اصل مرکز خو کابل دی. یو وار خو د پښتو سره بلوچي، براوي او اردو خپرونې اضافه کړې. دا ډول یې د پښتو خپرونو ساعتونه رامحدود کړل. بل اړخ ته د راډیو خپرونې د تبلیغاتو لپاره د افغانستان په ضد پیل کړې. د خبرو اترو پروګرام او ګلڅانګه خو یوازې د افغانستان په ضد خپرېدې. پېښور راډیو هم ورته خپرونې خپرولې. د کابل راډیو څخه د پولاد خان او شمشاد خان خپرونه د عکس العمل په توګه خپرېده. د سردار داود خان د حکومت په مهال د پښتونستان پر موضوع د پاکستان او افغانستان ترمنځ حالات ډېر زیات ترنګلي سو. پاکستان او د افغانستان سره تجارتي لارې وتړلې. د سپین بولدک پر تجارت
بندي سردار داود خان دې ته مجبور کړ چې بولدک ته اضافي پوځ واستوي. پاکستان د مذاکراتو د لارې دا ستونزه حل کړه. لیکن اوسني شرایط برعکس دي. د رنجیت سنګ د فکر او عمل طرفداران پر افغانستان یو داسې کورنۍ جګړه تپول غواړي چې افغانان د اقتصادي پلوه تباه کړي ام بشري ناورین رامنځته کړي. افغانان دې ته مجبور کړي چې د دوی په شرایطو ورسره سوله وکړي او د دوی شرایط ټول ورسره ومني. او که چیرې طالبان واکمن د دوی شرایط ورسره ومني نو په کور دننه لږ ډېر ملاتړ به هم د لاسه ورکړي او یوې ړندې کندې ته به افغانان ورواچوي او افغانستان به یو ور بیا د ټوپک سالارانو دورې ته ورټېل وي. ځکه چې اوسني حالات د افغانستان او پاکستان ترمنځ بیا ډېر زیات ترنګلي دي او د دواړو لخوا زیان چې اوري که اقتصادي دی که بشري دی هغه به پښتنو ته اوري. خو پنجابي واکمن هیڅ نه غواړي چې د افغانستان خلاف پر پرزي کرښه جګړه ودروي. ځکه چې 3 ورځې وړاندې مخکې هم په پکتیکا کې یو هوایي برید وسو چې زیات شمېر ښځې او ماشومان پکې مړه سول. ځکه پاکستان وار وار دا وایي چې موږ په افغانستان کې د عادي عامو افغانانو خلاف جګړه نه کوو، موږ جګړه د ریاست سره ده ځکه چې موږ ریاست یو. خو د دوی دا خبره د منلو ځکه نه ده چې د دوی په هر برید کې اما بېګناه او مظلوم افغانان، ښځې، ماشومان وژل کیږي. په درنښت کور ودان لمن مې د ګلونو ډک.